شکریا بارکزی وایي کابل د حکومت له کنټروله وتی دی. سلام وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د ولسي جرګې پخوانی غړی او په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیره شکریا بارکزی وایي چې کابل نور د حکومت له کنټروله وتی دی او وضعیت پکې سم نشي مهارولی. نوموړې په یوه مرکه کې نیوکه وکړه چې حکومتي چارواکي د وضعیت مهارولو وړتیا نه لري او باید پر خپلو چارو جدي کره وکړي. هغې په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور دوام اړین وباله. د بارکزی په خبره وسلوالو طالبانو سولې ته لیوالتیا نه ده ښودلې. له القاعدې او نورو ترهګرو ډلو سره یې همکاري زیاته کړې چې دا وضعیت له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ حتمي کوي. میرمن بارکزی وسلوال طالبان په دې کې پاتې بولي چې تل به د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. نوموړې له افغان دولت څخه د سولې هڅو په اړه د محتاطانه، هوښیارانه او مسؤلانه دریځ په لرلو ټینګار لري. د دې په خبره حکومت باید په جدیت سره سیاسي اجماع جوړ او پرې نږدي چې وضعیت ورڅخه وپاشل شي. دا پخوانی افغان سفیر او وکیله نړیوالې ټولنې سره د افغان دولت پر ښو اړیکو هم تاکید لري او وایي چې د هغوی ملاتړ به د افغان دولت سخت وضعیت سره مخ شي. د بارکزی په وینا د حکمتیار وروستۍ څرګندونې چې پر دولت یې د کودتا د ګواښونو په بڼه کړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو له پلان څخه سرچینه اخلي. د شکریا بارکزی دا خبرې په داسې مهال کې شوي چې په وروستیو کې له پلازمینې کابل څخه د بدامنیو زیات خبرونه خپاره شوي دي. له دې سره حکومت وایي چې د پیښو زیات عاملان یې نیولي او د نورو ګڼو پیښو مخنیوی شوی دی. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا